تاسو دا حدیث مبارک د علماء ډېر زیات اوریدلی چې یو حافظ قرآن د صوتنه د ځان سره جنت ته بیایي صوتنا كلهم وجبت لهم النار چې باغ الله سبحانه د جهنم فیصله شي هغه له ستر ځان سره چرته بیایي دا چې ما په کوم مجلس کې تاسو ته ټول دا حدیث یاد کړم مولانا سمو دا په دې کې چې ما په کومه تیار ما په ځان سره بیایي په جنت ته نو چې ټول تاسو نو یو حافظ قرآن د ځان سره صوتنه جنت ته بیایي ټول ناس زه به ته کوم څه کېدا یو خبره وره محدثین د دې حدیث په شرح کې لیکلي ځان له نه لیکلي هغه به زه دا خبره لیکلي دا په دې نه ستنه په هغه تصمیم چې حافظ قرآن تسقط کوي او دا ستنه په هغه تصمیم چې حافظ قرآن ته په دې نه ستنه کې هغه پلان نه وي کوم پلان چې حافظ قرآن بچي تسقط کوي او بل بچي ته ټول کوي تبیا ساتي دی وی الله پلان دی دا راته وایو لسته مزان سره جنت ته بیاي الله پلان جهنم ته روان دی دې جنت ته بیا ما الله تبارک وتعالى به حافظ قرآن ته اے حافظ قرآن دل کستا سفارش نه قبلوما دې پلان تا تسبق کتلی او تا تسبق کتل دا زما کلام تسبق کتلی دې لسته ته هغه پلان نه کوم پلان حافظ قرآن ته کتلی نوکر بچی تا پیسو بچی او سوال بچی تا جون کتے و حافظ قرآن تسبق کتے پا دې نسو تلو کی با آغا رور نمی کم رور چا حافظ قرآن رور تسبق کتے پا دې نسو تلو کی با آغا تر نمی کم تر چا حافظ قرآن وراره تسبق کتے پا دې نسو تلو کی با آغا ماما نمی کم ماما چا حافظ قرآن خوری تسبق کتے یا بساته گره حافظ قرآن بیزتی در بانو شکر خان بیت درانه گوره علماء تسبق او نگوره علماء تبقت نظر او نگوره حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کله چې یو بچي قرآن په یاد کی حافظ قرآن ته جوړ شي الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړ شي د حافظ قرآن والا فرشتي ته پوښتنه الله سره لاړ شي اعمال لیکو ما اعمال وایي کوي اعمال لیکو کې فرشتو خو سره مخ نه موجود دي الله هم سره لاړ شي الله تبارک وتعالى فرمایي تاسو د حافظ قرآن تعظیم لاړ شي تاسو د حافظ قرآن پروتوکول نه لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن سکیورټي نه لاړ شئ ما ته خان صاحب را روان دی ملک صاحب را روان دی امامي صاحب را روان دی امپیري صاحب را روان دی دا سره ټوپک مار بلا ورته پروت دی ټوپک مار دی سره زم ستاسو امپیري سره ستاسو امامي سره ستاسو ملک او د نواب سره د الله عاجز محمود په سکیورټي روان دی زما د حافظ قرآن سره د الله تبارک وتعالى د اسمان فرشتي په سکیورټي روان دي د اسمان فرشتي په سکیورټي کې روان دي نو د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتي ګرځي ښا زما چې د کوم مور او پلار بچي حافظ قرآن دی زه دغه مور او پلار ته وایم اے مورې نن دې حدیث واورېدو چې کور ته لاړې او دا حافظ قرآن بچي در سره په دسترخوان کېناسته ډوډۍ ته ځان ته به د نبي اسلام دا حدیث راوات کړي چې د حافظ قرآن سره فرشتي ووایه نن زما په دسترخوان باندې زما سره د رحمت فرشتي ناستې دي دا حافظ قرآن بچے دا عالم بچے نے پکوٹا کے ودشو زام موری مو دکے گا یار حدیث کی عورت مو دکے گا ناشا دبی عالم بچی تا دبی حافظ بچی نے سر تکینا دے پلٹ تے نہ گزرے گا زام تے نبی علیہ السلام دا حدیث رایات کا چې دا حافظ قرآن سره د رحمت فرشتي وایا نن زما پکوٹا کے د رحمت فرشتي ناشتي دي حدیث ان رایات دا خلکو تسبق نه ګورای علماء تسبق نه ګورای اے تا ته بل خبره کوما اے اجي سي بزدر ته بل خبره کوما په کوڅه کې روان دي په کوڅه کې روان دي د جماعت امام در لمخې له درغه تیر شو درنه چې د جماعت استاد د په کوڅه کې مخې لاره شو تیر شو زم حدیث مخ کې نرمزه د کوڅه کې لګ ودرېګا او راوګرځا او د خپل مولوی څخه ته شیخ علي ګورا او ځان ته د نبی اسلام د حدیث راوات کا چې د حافظ قرآن سره فرشتي وایا نن زما د کلی په کوڅو کې د الله د رحمت فرشتي ګرځي وایا نن زما د ور په مخ باندې د الله د رحمت فرشتي تیر شو د جماعت امام د دروازه باندې تیر شو خلکو ته رسپکټ نه ګوري زما په خبره پوهیږي کنه پوهیږي علماء خو تر دې پورې لیکلي دي کنه په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالى په دغه شپه باندې د تمام مقبره والو عذاب پورته کوي تر دې پورې علماء لیکلي دي چې په کومه مقبره کې د پلار دفن وو مور دې دفن وو رور دې دفن وو خزو بچی دې دفن وو او انت عالم یا حافظ دفن شو او الحمدلله زما د مور او پلار له حافظ قرآن گاونګیری لورغه د دې برکت به الله تعالی باندې رحم کوي د علماء سره کوي
قدر کوي د علماء سره کوي عزت کوي د علماء احترام کوي زه ته قدر نه کو قدر سوق کوي الله کوي زه ته قدر نه کو قدر الله کوي بختور دی هغه مور بختور دی هغه پلار د چا بچو چې نن قرآن ختم کو زواما چې دا مجلس ختم شي کنه او کور ته لاړ یا دلته ځان ته مصلی وګوروا یو دوه رکعات نفل وکړه الله ته په چغو وجاړه الله شکر دې چې نن زما بچي قرآن ختم کو شکر دې والله دا بچه به زما د نجات ذریعہ ګرځي. بهر حال خبر یانه ډیریږي. الله تبارک وتعالى عمل پر توفیق را